محترم والي صاحب او وکیل صاحب وزیر صاحب او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خبرې ډېر وځوانانو ته متوجه دي. تاسو پوهېږئ چې جنګونه څو اړخونه لري. په جنګ کې قوه او محیط و اراضي او استخبارات د جنگ سترګې دي، د حکومتونو سترګې دي او ډېر رول په جنګونو کې استخبارات لري. مکناټن وزیر اکبر خان ته وویل چې ته یا د شاه شجاع پر ځای او یا د ده معاون ټاکو. نو هغه وویل چې زه مشوره کوم. په عین وخت کې مکناټن امین الله خان لوګري، میر مسجد خان او غازي عبدالله خان ته خپل جاسوسان واستوله چې غازي اکبر خان زموږ سره یو پوسټ قبول کړی دی، خو د دې په معامله کې تاسې وژني. خو غازي اکبر خان صادق افغان و، هغه ولاړې د دوی سره مشورې ته حاضر شو چې ما ته داسې پوسټ یې منلی دی، ستاسې خوښه ده چې زه دا پوسټ قبول کړم او هلته ورننوځم چې بیا هلته ښه کار وکړی شم. دوی ورته وویل چې موږ ته خو بله کم خبر راغلی دی. نو بیا وزیر اکبر خان سره میر مسجد خان خپل ورور ورسره کړي چې ته ولاړ شه د مکناټن سره خبرې وکړه. هغه غوښتنه وکړله د وخت د ټایم مکناټن چې به یو ملاقات ته تلي، هغه تر 1000 نفره ډېر باجګاټان اماده کول. خو دا عجله غوښتنه وه او مهمه موضوع ورته مطرح کړله. هغه ونه توانېدی چې ټول پرسونل حاضر کړي. د ځانه سره یو لږ تعداد کسان راوستله چې د سره مجلس ته حاضر شو. د امیر مسجد خان ورور ورسره دی. هغه ته یې وویله چې ته مکناټن ته وویله چې ما تا ته څنګه ویلي وه چې زه څوک وژنم. هغه تعجب کې شو چې والله دا زما موضوع افشا شوې ده. نو بیا هغه توپنچه چې غازي اکبر خان ته مکناټن ورکړې وه، هغه توپنچه یې په راوکښه او زه یې پر داستر سره وویشته. بیا انګریزانو په خپل ټول توان او خپل اقتصاد سره ونه توانېدل چې غازي عبدالله خان یا امیر مسجد خان یا امین الله خان لوګری شاته کړي. منګردی خپل په استخباراتي جاسوسانو سره وکولی سوای چې یو داسې ستر غازي چې هغه یو نفره جنګ کې رانیوي، ستر غازي عبدالله خان، غازي عبدالله خان مجاهد یې په شهادت ورساوه، د شا د خوا یې ووت. دا استخباراتي لوبه وه. نو ته چې ځوانان باید ټول متوجه شئ چې د دښمن استخبارات